په انټرنیټ کې په یوه دقیقه کې څه پېښږي. السلام علیکم. ستاسو د ژوند یوه دقیقه د انټرنیټ د یوې دقیقې سره برابره ده او که نه. د یوې دقیقې په جریان کې د انټرنیټ په نړۍ کې څه پېښږي، دا هر څه په همدې ویډیو کې کتلای شئ. نو د دې لپاره ویډیو ترپایه وګورئ او د ورته نورو ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږچینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک او د ملګرو سره شریکه کړئ. په انټرنیټ کې د یوې دقیقې په جریان کې امکان لري ډېر زیات پیښې وشي. هغه اشخاص چې فیسبوک یا خپل ایمیل ګوري کیدای شي 80 ثانیې د سترګو په رپ کې تیرې شي. او که موږ دا ټولې کړنې په همغه دقیقه کې سره یو ځای کړو نو موږ به په انټرنیټ کې له حیرانتیا ډکه یوه دقیقه ولرو. د اقتصاد انلاین د راپور او د لوري لیویس او چیټ د تحقیق په اساس په انټرنیټ کې په یوه دقیقه کې 1 میلیون کارونکو فیسبوک ته دننه شوي دي. په یوټیوب کې 4.5 میلیونه ویډیوګانې لیدل شوي. په مجموع ډول 1.8 میلیونه پیغامونه د واتس اپ او فیسبوک لارې لیږل شوي دي او په همدې شمیر کاروونکي ټینډر ته دننه شوي دي. په همدې ترتیب 3.8 میلیونه ځله په ګوګل کې پلټنه شوې ده او 340.22 سکرول په انسټاګرام او تقریبا د $1 میلیون په ارزښت په انلاین ډول پیرودنه شوې ده. ترسره شوې څېړنې ښایي چې د انټرنیټ کاروونکو په کچه کې د تیر کال په نسبت ډېر بدلون نه دی راغلی. د فیسبوک کاروونکو په ګوګل کې د پلټونکو شمیر په تیر یو کال کې تقریبا ثابت پاتې شوی دی. په ګوګل کې په یوه دقیقه کې نږدې 100,000 پلټنې د تیر کال په نسبت اضافه شوي دي. په همدې ډول د فیسبوک کاروونکو په شمیر کې د نږدې 10,000 په شاوخوا کې زیاتوالی راغلی دی. له بلې خوا د نیټ فلیکس د منځپانګو د لیدونکو شمیر تقریبا 3 برابره او په انسټاګرام کې د پوسټ کوونکو شمیر په 2019 کال کې د تیر کال په نسبت 2 برابره شوی دی.